Hello, good morning. How are you, my dear students? This is your English teacher, Hilal Ahmed Mehras. Today, we are going to talk about writing practice, page 5, lesson 5. سلام ګرانو زده کوونکو، سهار مو بخیر. په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د انګلیسي ژبې ښوونکی هلال احمد محرس یم. زموږ د نن ورځې درس دی لومړی څپرکی، پنځمه صفحه، پنځم لوست. ګرانو زده کوونکو، لکه څرنګه چې ما تاسو ته په تیرو درسونو کې وویل چې په وکیبلري کې، په قاموس کې د لغاتونو د یوې ژبې د لغاتونو د زده کړې په طریقې کې تر ټولو مهم باید تاسې سپیلنګ د هغه لغات لیکل زده کړئ. په لومړی کې پروننسیشن تلفظ زده کړئ. سیکنډ له هغه نه وروسته مینینګ معنا یې زده کړئ. افټر دیټ له هغه نه وروسته د هغه کلمې لیکل یعنې سپیلنګ زده کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسې د پنځمې صفحې د راکړی شوي لغاتونو د سپیل په اړه خبرې کوو. تاسې ته په کتاب کې خالي ځایونه درکړي شوي دي او له تاسو څخه غوښتل شوی دی چې د هرې کلمې یعنې د هر تصویر لاندې سم کلمه ولیکئ. سمه ده ګرانو زده کوونکو؟ اوس موږ او تاسې شروع کوو د کومې د پنځمې صفحې نه د تصویرونو څخه. سمه ده؟ راځئ چې د هر تصویر لاندې، د هر انځور لاندې هر انځور ته وګورئ او سمې کلمې ورته په خپلو کتابچو کې ولیکئ. I will help you. زه به تاسو سره مرسته وکړم. سمه ده؟ I'm telling you the words, I'm telling you the spelling. The only thing that you need to do is just write them. زه تاسې ته هر تصویر نوم اخلم د سپیلنګ سره، د لیکلو سره یې چې څنګه یې باید ولیکو، نو تاسې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. ماته وبخښئ. پیج 5 پنځمه صفحه. اپل، اپل، اپل. اپل معنا مڼه. اپل تاسو ته په کتابچو کې لیکل شوی له مخکې نه د مثال په توګه APPLE. راځئ له دوهم څخه تر اخره پورې دا ستاسې وظیفه ده چې تاسې د هر تصویر لاندې باید هغه د هر انځور لاندې باید تش ځایونه په سمې یا په سمو کلمو سره ډک کړئ. ګرانو زده کوونکو، راځئ د دوهم لغات څخه یې شروع کوو. د دوهم لغات څخه یې پیلوو. What is the next word؟ له اپل نه وروسته کوم لغت دی؟ book. کوم لغت دی؟ book. book معنا کتاب. book معنا کتاب. نو تاسې د book لاندې د دغې تصویر لاندې به څه شی لیکئ؟ book. B-O-O-K. Right? What do we have after book؟ له book نه وروسته زمونږ بله کوم تصویر، کوم انځور دی؟ After book we have cat. C-A-T. cat. C-A-T. cat. What do we have after cat؟ له پیشي نه وروسته کوم انځور دی؟ dog. What؟ dog. dog معنا سپی. D-O-G. dog. What is the next picture؟ له dog نه وروسته، له سپي نه وروسته بل کوم تصویر دی؟ egg. What؟ egg. E-double-G. double څه معنا؟ یعنې دوه دانې. E-double-G. اول ای ولیکئ، له ای نه وروسته دوه دانې جی پرله پسې. E-G-G. egg. Right? What is the next picture after egg؟ د
The next picture after egg is fish. موږ د دغو لغاتونو د تلفظ باندې کار کړی و په تېر لوست کې. په دې لوست کې لکه څنګه چې ما تاسو ته ژمنه کړې وه چې موږ به دغو لغاتونو د سپیلنګ د لیکلو باندې هم کار کوو. نو په دې لوست کې تاسې سپیلنګ زده کړئ. fish, fish, f I s h. What is the next word after fish? بل کومه کلمه ده د fish نه وروسته؟ goat, goat, goat. ګورئ it is not good. good نه دی. goat, g o a t, g o a t, goat. What is the next letter? What is the next picture after goat? The next picture after goat is hen. Hen. H E N. Hen. Hen mana churg. What is the next picture after hen? The hen نوروستا موږ سره کوم انځور دی؟ د hen یعنی د چرګې نوروستا له موږ سره iron. Iron. O2. How do we write iron? موږ iron څنګه لیکو؟ I R O N. Iron. And what is the next picture after iron? Is jack. J A G. Jack. Right? This is a jack. And after jack we have kite. We have kite. Kite mana patang. Right? Do you play kite? Tasi da alwazay? Okay. Kite means patang. How do we write kite? Kite sangaliko. Ka I T E. Kite. Great. And what is the next picture after kite? The next picture after kite is lamp. Tirag. Right? Lamp. L A M P. Lamp. And the next picture after lamp is map. Lamp نوروستا لمونږ سره بل لغات دی map. 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 Map معنا نقشه. سمده؟ Map. M-A-P. Map. And the next is, what's this? This is, it's a net. What's this? It's net. N-E-T. Net. Net mana jal. Right? And what is the next picture after net? The next picture is orange. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange. په خپلو کتابچو کې له ما پسې لیکئ. په تشو ځایونو کې هغه تش ځایونه په سمو کلمو سره ډک کړئ. زه هره کلمه تاسو ته توری په توری وایم. تاسو باید زده کړئ تر څو یې زده کړئ. سمه ده؟ د دغو تلفظ په اړه موږ کار کړی وو. اوس یې لیکل زده کوو. The next picture. د ده نه وروسته کوم تصویر دی له موږ سره؟ pen. What? Pen. Pen معنا قلم. P-E-N. Pen. And what is the next? د ده نه وروسته څه دی؟ Queen. Queen. Malika. This is Elizabeth. The Elizabeth. The Englistan Malika. Elizabeth. Right? Queen mana Malika. Q U E N. Queen. The next picture. What's the next picture? لدينا ورسكم تصوير دي. Radio. What? Radio. This is a radio. The radio دي. R A D I
Oh, radio. The next picture is sun. What? Sun. S-U-N. Sun. Sun mana lemar. And what is the next picture after sun? Is table. What? Table. Table means maze. T-A-B-L-E. Table. After table we have umbrella. Umbrella. Chhatri. U-M-B-R-E-L-L-A. Umbrella. Chhatri. And the next picture is van. What? Van. V-A-N. Van. Right? Van. And the next picture is wall. W-A-L-L. Wall. Wall mana diwal. Samade? Wall. W-A-L-L. Wall. And the next picture is X-ray. What? X-ray. How do we write X-ray? We write X-ray like this. First X. Then hyphen. We use this. Mung bia the X na urusa das te malawu. Aur then urusa ray. Ray sho ata way. X-ray. That is sheway. X-ray. And the next is yak. What? Yak. Y-A-K. Yak. After this, we have zoo. Z-O-O. Zoo. Zoo mana ruban. Baghewash. This was the spelling. Daw the لغاتونو د لیکلو طریقه. تاسې باید د هر لغات سپل زده کړئ. تاسې ته ډېر زیات په د انګلیسي په وکیبلري کې تنها په انګلیش کې نه بلکې په هر ژبه کې لیکل یو ډېر مهم چیز دی. سمه ده؟ Okay, what do we have after this? Page 6. شپږمې صفحې ته اوس راسئ. په شپږمې صفحې کې موږ څه شی لرو؟ په شپږمې صفحې کې موږ رایټینګ پریکټس لرو. د لیکلو مشق. رایټ؟ تاسو ته لغات، تاسو ته جملې درکړل شوي دي. تاسې دغو جملو معناګانې ولیکئ په درکړل شوي تشو ځایونو کې. لکه وګورئ اول. This is an apple. دا دی یوه مڼه. معنا ولیکل سو. اوس راځئ. This is a book. تاسو به څه کوئ؟ تاسو به دغه جمله بیرته بیا لیکئ. This is a book. کله چې مو لیکو څنګه ته یې بیا پښتو کې ولیکئ. دا دی یو کتاب. همدارنګه له دوهم څخه تر لسم پورې دا ستاسې کورنۍ دنده دی. او زه په تاسې باندې باورمند یم چې تاسې خپلې دندې په وخت سرته رسوئ. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي. تر بیا درس پورې تاسې په لوی رب باندې سپارم. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.